د کال 2021 اخیری ورځو کې انوار الله د پیښور یو بازار ته راغلی خوراکي توکي ترلاسه کوي ډیوه چې نوموړي سره د ضرورت د شیانو د بیو په هکله خبرې وکړې نو هغه وویل دې کال کې زما تنخوا کې صرف 10% اضافه شوې ده خو د کور د ضرورت څیزونه یو په 2 او 3 ګران شوي دي د 2020 او 2021 په منځ کې چې کوم دي نو ډېر زیاتې مسلې راغلي دي که هغه چینی نه به چې کوم دی نو 35 روپۍ کیلو نن سبا چې کوم دی نو 140 روپۍ ته کیلو چینی رسېدلي خود مې چانه وویل چې نه لګردان شوي نو 105 کې 110 روپۍ کیلو ته خو چینی راغلي باقي کومه چې تاسو دا خبره کوئ نو که هغه ټماټر دي که پیاز دي که مرچکي که تر کوم شي قیمت هم ګورئ نو هغه یو په دربل شوی دی او داسې پټرول وګوره چې پټرول چې کوم دی نو قیمت 70-80 روپۍ او نن سبا چې کوم دی نو هغه 140-150 دی خو دا اوس مې بیا دا وایي چې زما هغه 100 روپۍ ته سره 500 روپۍ ته خو سره پټرول را رسېدلي د را روان کال په هکله هم انوار الله خوشبینه نه دی وایي زه کوم اقتصادي ماهر نیم خو کوم حالات چې اوس روان دي دا به کال 22 کې هم جاري وي د هیواد د کال 2021 د اقتصادي وضع په هکله مو چې د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې پروفیسر سجاد احمد جان سره خبرې وکړې نو هغه وویل د ټولې نړۍ په څیر د پاکستان اقتصاد ته هم کرونا زیان رسولی دی خو وایي موجوده حکومت چې په کومه طریقه د روپۍ مقابله کې د ډالر بیه جګه کړه نو ورسره د عامو څیزونو بیې او افراط زر کې هم اضافه وشوه نو هغه एकदम نور دغه پرایسز هم زیات شو په دې کې خو بیا هر چا لکه د فایدې اخیستو کوشش وکړو ځکه چې هغه ډېر څیزونه زمونږ امپورټ کیږي د بهر نه موږ راغواړو نو هغه داسې کار وشو چې لکه د بهر نه موږ کوم څیزونه راغوښتل نو هغه ګران شو نو دلته کې انفلیشن راغی او بیا چې لوکل کوم څیزونه نو هغه هم ګران شو نو یو انفلیشنري پریشر ډیولپ شو په اکانومي کې بل د هغې نه علاوه داسې کار وشو چې لکه کم مشینري موږ امپورټ کوله هغه هم ډېره ګرانه شوه یوازې موږ کنزیومر آیټمز خو نه امپورټ کول موږ کیپیټل ګوډز هم امپورټ کول زیاتۍ د ډالر په جګېدو دلته نه مالونه وړلو کې معمولی اضافه او بهر نه راتلو کې کمی راغلو خو دا دومره لږو چې مجموعي اقتصادي پرمختګ کې نه ښکاري بل پاکستانی صنعت کې مشینان او ځینې خام مالونه خارج نه راځي د هغې بیې خارج کې نه دي سیوا شوي خو روپۍ کې سیوا شوې نو هغې سره هم ځایي منډهو کې د څیزونو قیمتونه وختل پروفیسر سجاد وای هم د دې له کبله ځینې صنعتونه یا خو وتړل شول یا پیداوار کم کو چې لامل یې په لکونه خلک بېروزګاره شول او هیواد کې د غربت د کرښې نه لاندې د ژوند کوونکو خلکو کې نوره اضافه وشوه بل پلو ته د اقتصادیاتو د څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وای د اقتصادي پرمختګ شرح 5.5% ته رسېدلې وه دا بیا 0 ته راوغورځېدله اوس حکومت ادعا کوي چې 3% کې روانه ده او روان مالی کال کې ځان ته د 5% هدف ایښودی دی وایي را روان کال به هم د تیر کال نه مختلف نه وي 2022 ماته داسې څه ډېر ښه نه ښکاري چې دا کم 21 دی د دې نه به څه مختلف وي ارسپیکټیو چې یاره حکومت د چا دی که هغه د تحریک انصاف دی یا دې نه پس څوک راځي پیپلز پارټي راځي مسلم لیګ راځي ځکه دا دوه غټې پارټیانې دي نو ماته داسې نه لګي چې زمونږ کم حالت اوس دی په دې کې بس داسې غټ امپرومنټ راشي دغه به شي ځکه چې کم زمونږ انډیکیټرز دي زمونږ د پورټ څنګه دي نو دا ټول دغه دا ښیي چې ډېر مختلف به نه وي څېړونکي وایي پاکستان چې د خارجي مالي ادارو نه کمې قرضې اخلي د هغې لویه برخه د زړو قرضو قسطونو ورکولو امنیت ساتلو او تیلو اخیستو کې مصرف شي تعلیم صحت او پرمختګ ته ډېرې لږې پانګې پاتې شي خو 2 ورځې وړاندې د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودھری فواد حسین رسنو ته ویلي د پاکستان اقتصاد په صحیح لور روان دی د انرژۍ څانګه کې پاکستان کې 2 لکه کمپنیانې فعاله دي د ده په وینا 1,50,000 پکې 13 میاشتو کې کار شروع کړی دی د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور